د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو لیدونکو سلام. د دې مهال مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. زه احمد الهام کاکړ یم. په کابل ښار کې د عبدالرشید درویش په نوم د انګلیسي ژبې یو ښوونکی ووژل شو. د درویش خپلوانو رسنیو ته ویلي چې هغه په یوه انسټیټیوټ کې درس ورکوه. دوی وایي چې درویش له چا سره دښمني نه درلوده. په تېرو څو ورځو کې په کابل کې یو ډاکټر هم ووژل شو چې قاتل یې د امنیتي ځواکونو له لورې ونیول شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په 2023م زیږدیز کال کې د صادراتو کچه کې 2 سلنه زیاتوالی راغلی. دغه وزارت زیاتوي چې هند، چین او قزاقستان ته صادرات زیات شوي. د دې سره سوداګر بیا په ګمرکونو کې د اسانتیاو رامنځته کېدو څخه خوښ دي او وایي چې سږ کال د صادراتو کچه لوړه شوې ده. د نفتي توکو او ګازو بیو له راټیټېدو څخه کابل ښاریان هرکلی کوي او له مسؤلینو غواړي چې د لومړنیو نورو توکو بیې کنټرول کړي. د دې سره کابل ښاروالۍ مسؤلین د سالنګ لویې لارې پرانیستل کېدل، په نړیوالو بازارونو کې د نفتي توکو د بیو ټیټېدل او د افغانۍ ارزښت ساتل په هیواد کې د بیو د ټیټېدو اصلي لامل بولي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي په تېر یوه کال کې له ایرانه څه باندې 800,000 افغان کډوال په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي، خو د راپورونو له مخې په لسګونو نور له ایران او پاکستان په زور ایستل شوي. د دې وزارت مسؤلین له کوربه هیوادونو غواړي چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي. د سره صلیب نړیوال سازمان د 20 میلیونه افغانیو په ارزښت 14 امبولانسونه افغاني سرې میاشتې ټولنې ته وسپارل. مسؤلینو د دغه امبولانسونو د ترلاسه کولو پر مهال وویل چې دغه اداره له نورو مرستندویو مؤسسو څخه د لا زیاتو همکاریو غوښتنه کوي. د اسلامي امارت د استاندارد ملي اداره وایي چې په تېره یوه میاشت کې 2650 لارۍ ودانیز مواد او 3463 موټر سوند توکي د افغانستان په پولو کې درولي دي. دغه ادارې ویل چې د دې موادو کیفیت استاندارد نه و. جاپان کې د 7.8 درجې زورور زلزلو په پایله کې د مړو شمېر 48 کسانو ته رسېدلی. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د جاپان لویدیځ کې زلزلې په زرګونه ودانۍ، موټر او کښتۍ زیانمنې کړي دي. مسؤلینو له خلکو غوښتي چې د نورو سختو زلزلو د خطر له کبله له کورونو بهر پاتې شي. روسیې په اوکراین کې د شاهد په نوم ایراني بم لرونکي 170 بې پیلوټه الوتکې او په لسګونو بېلابېل توغندي توغولي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویل چې دغه 3 ورځنیو بریدونو کې 4 کسان وژل شوي او 92 نور ټپیان شوي. زلنسکي د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی، خو روسیې هم په اوکراین کې د حملو د سختولو خبرداری ورکړی. د جرمني په پلازمینې برلین کې پولیسو د نوي کال په شپه شاوخوا 400 کسان نیولي دي. پولیسو ویلي چې اورلوبو ته راوتلو ځوانانو په ډیری ځایونو کې د پولیسو او خلکو په موټرو پټاقۍ او نور اورزیږونکي توکي غورځولي دي. په الکساندر فلټس سیمه کې لږ تر لږه 500 کسانو په یو بل اور غورځونکي توکي او د اور واړه توغندي ویشتلي دي. اسرائیلي پوځ تایید کړي چې له غزې ترانګې زرګونه سرتیرې بیرته باسي، که څه هم د اسرائیل صدراعظم مخکې ویلي و چې تر هغو به د غزې جګړې ته دوام ورکوي چې ټول برمته شوي اسرائیلیان خوشي او حماسي ډله له منځه لاړه شي. بل لور ته پر اسرائیلو د غزې د جګړې د دوام له کبله نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي او تر اوسه دغې جګړې کې نږدې 22,000 فلسطینیان وژل شوي. افغانستان له یوې بریې او یوې ماتې وروسته په 3مه لوبه کې د متحده عربي اماراتو په وړاندې د لوبې ډګر ته ودانګل. کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله د دغې 20 ورځې لوبې لپاره پوره چمتووالی لري. د سرچینې په خبره له دې وروسته افغانستان به له هند سره 3 20 ورځې سیالۍ د جنوري په 11، 14 او 15 ترسره کړي. د وزلوبو د 5م پړاو لیګ سیالیو نیمه پایلوبې ته کندوز 1-0 د پنجشیر په ماتولو سره لاره پیدا کړه. په 2مه لوبه کې کندهار او سمنګان لوبو 1-1 مساوي کړه، خو په 3مه سیالۍ کې بیا سرپل بدخشان ته 5-0 ماته ورکړه او ځان یې نیمه پایلوبې ته ورسوه. په دې لوبه کې د 14 ولایتونو د بزکشۍ 14 ټیمونه ګډون لري. د بادغیس فوټبال جام د اتحاد لوبډلې په بریا پای ته ورسید. دغه سیالۍ چې د 12 لوبډلو ترمنځ شوې وي د 1.5 میاشتې دوام وکړ. د دغه لوبو 2یم ځای حماسي لوبډلې ترلاسه کړ. دا و د دې مهال مهم خبرونه. له پاملرنې مو یوه نړۍ مننه. تر بیا خدای پامان.